د کندهار د ځانمرګي برید کوونکي په اړه بیا کوم تازه معلومات نشر شول؟ ویډیو وګورئ او سول افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان انټرنیشنل داسې معلومات ترلاسه کړي چې د مادیاروف اسد بیگ په اړه نور جزئیات وړاندې کوي. هغه ځوان چې د طالبانو استخباراتي رسنیو د کندهار د ځانمرګي برید عامل پیژندلی و. د دې معلوماتو له مخې اسد بیگ چې په 1999 کال کې زیږېدلی له داعش سره تر یو ځای کېدو مخکې په روسیه کې زده کوونکی و. مادیاروف اسد بیگ په ټولنیزو شبکو کې د خپلو کاروونکو حسابونو کې د خپل شخصي ژوند په اړه معلومات خپاره کړي دي. افغانستان انټرنیشنل په فیسبوک او لینکډین کې د دغه ځوان د کاروونکي اکاونټ کتلی چې ښایي دغه ځوان په 1999 کال کې زیږېدلی او د ازبکستان د خوارزم ښار د اورنج سیمې له اصلي اوسیدونکو څخه دی. طالبانو رسنۍ المرصاد هم ویلي و چې یا ځانمرګي د منځنۍ اسیا څخه و، خو دا یې نه وه ښکاره کړې چې د کوم هیواد و. په ټولنیزو شبکو کې د مادیاروف اسد بیگ د کاروونکو حسابونه ښایي چې هغه د داعش خراسان سره د یو ځای کېدو د مخه د روسیې د سن پټرزبورګ پولي تخنیک پوهنتون کې زده کړې کولې. د دې معلوماتو له مخې هغه د 2021 کال تر نومبر پورې په روسیه کې پاتې شوی. بلخوا پاکستان وایي چې یا ځانمرګي له 2022 کال څخه تر ځانمرګي کولو تر وخته پورې په کندهار کې اوسېدلو. خو المرصاد د طالبانو د یوې امنیتي سرچینې له خولې ویلي چې دغه ځانمرګي 2 میاشتې وړاندې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د داعش له خراسان څانګې سره یوځای شوی و او په دغه صوبه کې یې نظریاتي او ایډیالوژیکه روزنه ترلاسه کړې وه. د پنجشنبې په ورځ په خونړي برید کې چې د کندهار ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې ترسره شو، لږ تر لږه 43 تنه ووژل شول او 45 تنه نور ټپیان شول. د داعش خراسان څانګې د دغه برید پړه پر غاړه اخیستې ده.